السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس 28مه ورځ ده. رابه شم دا ورکبوک به خلاص کړم. په تیر درس کې موږ په فورمیولا بار باندې خبرې وکړې. په فورمیولا ټاب باندې البته نن به په خیر سره په ډیټا ټاب باندې خبرې وکړو. زه به دلته یو نوی شیټ به واخلم، دلته به نوشته کړمه چې NO، دلته پی نیم څه معنی پروډکټ نیم، او دلته به ورته وایم چې ای ډیټ ایکسپایر ډیټ. پروډکټ ډیټ به یې څه کوو چې په کار تاریخ باندې دا جوړ شوی وي هغه به یې څه کوو 1 2 3. پروډکټ نیم به ورسره ورکو وبه لیکو پاراسټامول، بل شی به ولیکو بروفین، بل به مثلا ولیکو یو ګولۍ د کولډ د زکام لپاره، بس همدا دی. دا به زه به ډبل کلیک کړم، دلته به زه د آل بارډر کړم، دلته به ورکړم چې سټیټ. سټیټ څه معنی حالت. دلته به زه ولیکم چې نننی تاریخ څو ده، مساوي څه شی به مو ولیکه ټوډی، اوس خلاص اوس بس ده. د نن ورځې تاریخ څو ده، د 2025 د 10مې میاشتې 4م تاریخ ده. دلته به زه ولیکم چې 10م دی، د نن ورځې تاریخ به دا نوشته کړم، صحیح ده 2025. دا به د تیرې ورځې تاریخ ورته ولیکم، ورته وایم چې نهمه میاشت 4م تاریخ دی 2025، او دا به نوشته کړم د ان 2040 به دا نوشته کړم. یا مثلا دا به د 10مې میاشتې 1 تاریخ، او طبعا 25 نوشته 2025. یو بل به مې اضافه کړم، دا دوا ده مثلا، دې تاریخ به زه بیخي 2040 مساوي اف که چیرې د ټوډی تاریخ زیات وي یا مساوي وي د دې تاریخ سره، دې ته کاما نوشته که ایکسپایرډ شي. که داسې نه وي څه ولیکه not expired. اوس بسته ګورئ په هدف پوه شوې. اف که چیرې د نن ورځې تاریخ له دې تاریخ نه زیات وي یا د نن ورځې سره مساوي وي، دا شی که ایکسپایر که نه ده ناټ ایکسپایرډ. دلته پوهېږئ څه شی شوي دي، د کامې په ځای ګورئ دلته ټکی راغلی ده، ځکه یې موږ ته ویلي دي دا څه شی ده ایکسپایر ده. ولې؟ دا د نن ورځې تاریخ ده. دا به په دې نورو هم کش کړمه داسې. ګورئ دا یو ولې ایکسپایر نه ده، ځکه چې دا د 10مې 25م ده، نن 4م ده د 10مې، نو ځکه دا ایکسپایر نه ده. دا نور ټول څه شی دي ایکسپایر دي.
په دې باندې پوه شوې بیا یې ګوره تشریح کوم ګورئ که چیرې اف که چیرې د نن ورځې تاریخ today زیات وي یا مساوي له دې خانې سره د ای 4 سره ګوره د ای 4 سره ده نو څه وکړه دا اکسپایر که که نه ناټ اکسپایر که اینه هماغه د کامیابو د ناکامېدلو فورمول غوندته ده را به شو د نن ورځې درس به په خیر سره ډیټا به ووایو ډیټا کې به دلته نوي شیټ کې به زه کلیک کېدم ګیټ اند ټرانسفر ډیټا څه معنا یعنې له یو ځای نه له یو بل فایل نه ډیټا موږ رااخلو او د اکسل فایل ته یې راولو که چیرې زه کلیک کوم ګوره فرام اکسل ورک بوک که چیرې بل اکسل ورک بوک نه یې زه راوړم نو څه کار به کوم دلته به اکسل ورک بوک کلیک کوم درته وایي چې ادرس یې چیرته ده را به شي چیرته ډسټاپ کې دا اووم ټولګی به زه کلیک کوم ګورئ امپورټ کنیکټ کیږي ورسره دلته ورته وایي چې دومره جدولونه دي ټیبلونه دي کوم یو یې غواړئ زه ورته وایم چې فهرست جدول نتایج دا غواړم دا کلیک که ګورې دلته یې درته تیار درښې نمونه یې دلته ګوره لوډ شی کېږي دلته به درته راشي دا ده دا ټول شی راغی درته جدول فهرست دی جدول درته راغی که چیرې غواړئ ایډیټ کې ایډیټ کولی هم شي دې ځای نه او که چیرې غواړئ ګورئ داسې بعضې تغییرات پکې هم راوستلی شئ د ایډیټ ته به ورشئ دا صفحه به زه لږ غټه کړمه کمپیوټر دې کې لږ ډېر مصرفه کېږي ګورئ دې ځای نه دا صفحه به لږ زه نور هم غټه کړم داسې که چیرې غواړئ چې دا کالم ډیلیټ شي نه غواړئ ګورئ ریموف کالم نه به استفاده کوئ که چیرې دا بل کالم نه غواړئ دې ځای نه یې ډیلیټ کولی شئ او بیرته کلوز به کلیک کوئ بیرته به هماغه کالم و هغه درته راشي نو که چیرې زه هغه بل ټیبل ته بیرته ورشم هلته زه تغییرات راولم آیا دې کې تغییرات راځي که نه ګورئ دا ټیبل مونږ هلته بوته کوم یو مو بوته ټیبل مو هغه م بوته فهرست انته به راشي چې کوم یو خلاص ته و ګورئ بیرته به همغه ټیبل ته زه راشم دلته دی خلاص ته دا ځای و دلته زه یو لیکنه وکړم چې هلته ځي که نه صحیح ده کنټرول انټر دا به بیرته زه سیف کړم دلته راغی نه که چیرې غواړم چې دا یو دفعه څه شي ریفرش شي ریفرش کلیک کوم دا راغی ولیده دا ای چې ده یعنې موږ د ډیټا نه موږ دا کار کولی شو چې که چیرې یو فایل له یو بل پروګرام نه ګورئ اوس خو موږ له اکسل نه راواخیسته که چیرې موږ یو نوټ پاډ ورپاډ پروګرام نه که چیرې پی ډي اف فایل راواخلو نو هغې کې تغییرات که راشي نو دې کې به هم تغییرات راځي دې ته شوی ګیټ ډیټا همداسې که چیرې غواړئ چې دغه کیوري اوسي ونه اوسي دلته کلیک کوئ ګورئ نشته بیرته اوسي که ونه اوسي دا یې څه لپاره ده بیرته کالم همدغه کوم ډیټا چې موږ راوستله د ایډیټ حالت ته موږ ته به یي ګورئ دلته موږ ته یې ښیي همدا رقم که چیرې غواړئ چې نوټ پاډ فایل راواخلئ بعضې اپشنونه او دا اپشنونه یو شی دي ښه زه غواړم چې یو ورډ پاډ فایل راواخلم فعلا ورډ پاډ فایل لرو نه ورډ پاډ یا نوټ پاډ یو شی ده صحیح ده نوټ پاډ دلته به زه یو فایل ولیکم ورته وایم چې نیم علي کلاس بی ایج
مثلا وایم چې 22 دا زه سیف کوم دا د نوټ پاډ فایل ده چیرته سیف کوي ډیسکټاپ په مخ یې سیفوم د څه په نامه د نوټ په نامه ما دا ذخیره کړه اوس به بیرته دلته اکسل فایل ته به ورشم ورکبوک به خلاص کړم دلته راشم ډیټا ته او دا کلیک کوم ورته وایم چې غواړم چې د نوټ پاډ یا د ورپاډ یو فایل غواړم چې اکسل پروګرام ته راشي چیرته دا هغه ورته وایم ډیسکټاپ په مخ بس دا ده دا کلیک که امپورټ کلیک که د خوبي دا ده که چیرې هغه فایل کې موږ تغییرات راولو دې کې به خپله اتومات تغییرات راځي لوډ کلیک که دی راغی ګورئ تیار د ټیبل په رقم راغی ګورئ نیم د علي ده کلاس بي ایچ 22 که چیرې زه دې فایل کې تغییرات راولم یو بل کس اضافه کړم یا مثلا ورته وایم چې address ورته وایم چې 5th zone دا به زه سیف کړم چې هلته تغییرات راځي که نه دلته تغییرات راغلی دي نه دلته به چیرته لاړ شئ هلته کیوري ته به لاړ شئ دلته به څه ورته کوئ ریفریش کلیک کوئ وینئ دا راغله نو د ډیټا نه موږ دا کار کولی شو که د اکسل فایل وي که د پی ډي اف یا دا نور پروګرامونه دي ایکس ایمیل دي صحیح ده همدا رقم که چیرې د نوټ پاډ پروګرام نه موږ یو فایل راوړو کوم تغییرات چې هلته راولو دلته به هم راځي فرام ویب ویب څه معنی انټرنیټ ته وایي که چیرې دا کلیک کو او کمپیوټر کې مو انټرنیټ وي څه کار کیږي د یو انټرنیټي صفحې نه مثلا د یو څه شي معلومات وي د وزارت معارف وي د آب و هوا وي د هر څه معلومات وي هغه موږ لینک کې کاپي کو او دلته ویب لینک کې دلته موږ چیرته پیسټ کو نو هغه ټیبلونه به ټول لیست به موږ ته راشي هر یو چې غواړي دلته اکسل پروګرام ته به راشي فرام ټیبل رینج کې چیرې دلته یو بل ټیبل ولري دې کې یو ټیبل ولري هغې ځای نه کولی شي چې یو ډیټا دلته راوړي او هغه کې چې کوم تغییرات راځي دې کې به خپله اتومات تغییرات راځي ریسنټ سورسز دا پوهېږي څه معنی موږ اخر ځل کوم ډیټا کنیکشن کړی وه ګورئ نوټ سره او بل چیش سره اوم ټولګي سره همدا رقم که چیرې غواړئ چې فعلا اگزیټینګ څه معنی کوم چې موجود دي هغه کنیکشنونه وګورئ دې کې استفاده کوئ ریفریش باندې خو موږ وپوهېدلو او که چیرې دغه قسمت وینئ ګوره کیوریز ان کنیکشن دا نه غواړي دا کلیک ګوره ورکېږي همدا رقم که چیرې نور دلته کلیک کې ګورئ د دې په اړه معلومات غواړئ دلته پراپرټیز ته به کلیک کې ګورئ درته وایي چې دا له چیش سره کنیکټ کړی وه له نوټ سره او ادرس یې کوم ځای کې دلته معلومات بعضې پراپرټیز خپله څه معنا د یو فایل په اړه معلومات که چیرې غواړئ ګورئ دا ورکبوک ته دلته راشم پراپرټیز ته د دې په اړه معلومات درکوي که نه چې دا لوکیشن چې ده سی ډرایف کې ده سایز یې څومره ده او په کوم تاریخ سره ده بیرته به راشو خپل فایل ته همدا رقم سورت باندې موږ خبرې کړي دي په یاد مو ده که چیرې یو لیست اوسي زموږ او هغه هلته نومونه اوسي هغه څه کو سلیکټ کو دا خو ګورئ تیار دا فلټر لري که چیرې دې ځای فلټر کې هم کلیک کې دې ځای نه هم کار کوي خو که داسې یو لیست اوسي چې هغه فلټر بټن ونه لري داسې یو لیست اوسي او دلته تاسې کلیک کړئ او ورته وایي چې A to Z to A دا هم ویلي دي A to Z to A دې ځای نه هم کار کولی شو فلټر مو هم ویلی ده دا فلټر غیر فعاله که ګورئ فعاله کې بیرته فلټر کلیر که دا اډوانس دا ټول هم ویلي دي را به شو ټکسټ ټو کالم صحیح ده که چیرې داسې یو متن زه ولرمه چې علي سپیس ورکمه ولی سپیس ورکمه فواد سپیس ورکمه خان دا یو دفعه متوجه شمه چې دا خو ما باید په هر کلم کې جلا جلا ویلي وه
دا هم مونږ ویلی ده بیرته دلته کلیک که ګورئ دلته زه نیکسټ کومه تیار یې ماته څه شی کړي جلا جلا کړی دي ګورئ کلیک یې فینش ګورئ هر یو جلا جلا کالم کې درته تبدیل کړي که نه همدا رقم بل شی ده فلش فیل فلش فیل مو ویلی ده صحیح کنین فلش فیل مونږ په څو ځایو کې ویلی ده ښه که متوجه یاستئ دلته هوم کې مونږ چیرته ویلی ده دلته ګورئ فلش فیل مونږ ویلی ده همدا رقم دلته به بیا ووایو کوم ځای کې په ډیټا کې دلته ګورئ فلش فیل که چیرې مونږ داسې یو ټیبل ولرو چې ان او دلته څه شی اوسي دلته وایي چې نیم دلته وایي چې لاست نیم او دلته وایي چې فول نیم په یاد مو شو اوس که چیرې داسې یو ټیبل اوسي چې دا به ټیبل ته هم زه اوس دې په یاد شه اینجا مثلا نام باشه مثلا میگیم که علی دلته چه شی وکیل وکیل دلته ولیکم چې ولی فواد د دو تخلصونه مثلا وایم چې تخلص څه ده احمدی ده خالقی ده او حمیدی ده دا یو تاسې کار وکوئ ګورئ علي دلته زه لیکم څه شی علي احمدی دا اوس زه کلیک کړمه دا به څه شي فلش فیل به شي په یاد مو شه دلته ګورئ دې تخلص نشته ځکه تنای فواد ولیکم که زه ولیکم چې څه لیکمه نوري بیا دلته داسې انتخاب کومه ده او ورته بیا څه ویمه فلش دا زه بیرته کلیر کومه له سره یې کار وکوم اوس څه ورته وایمه هغې ځای نه به یې کار وکړو ډیټا نه او بیرته دلته چېرته فلش فیل ومو لیده چې راغی دا څه فلش فیل ریموو ډوپلیکیټ څه معنی که چیرې زه دلته یو بل علي ولرم څه ولرم علي ولرم او دا سا ورته انتخاب کوم ورته وایم چې دې کې ریموو ډوپلیکیټ یعنی تکراري نوم یا تکراري ډیټا ماته څه که حذفه که د څه شي په اساس د نیم په اساس دا نور به ایسته کوي درته وایي چې یو ډوپلیکیټ و او هغه څه شه ختم شه بل ډیټا ولیډیشن مو په یاد د ویلایم و ډیټا ولیډیشن کې مثلا زه دا ساحه انتخابوم ورته وایم چې دا البارډر که راته دلته ورته ولیکم څه شی پرووینس دا ساحه انتخاب کوم ورته وایم دې کې هغه پرووینس اضافه که چې هغه زه غواړم دلته ډیټا ولیډیشن ته ورشه دلته څه شی انتخاب که لیست انتخاب که لیست څه مثلا کې کابل کامه لوګر کامه پکتیا بس اوس دلته زه لیکم چې بامیان لیکل کېږي نه لیکل کېږي څه ولیکم لوګر ولیکم لیکل کېږي او کابل ولیکم لیکل کېږي ګورئ دا په دې هدف مونږ استفاده وکړو که چیرې مونږ پوهیږو چې دغه مضمون د څه ده د دري ده څه ده دري ده او پوهیږو چې دې کې باید له څلور نیم میاشتنی امتحان ده تر 40 پورته نمرې نشته په دې خو پوهیږو که نه نو دلته به څه کلیک کو دلته به هول نمبر انتخاب کو ورته وایم چې منیمم یعنی ټیټترینی 0 او جګترینی 40 ده یعنی دا قانون ځکه ورکوم چې یو دفعه یو نفر اشتباه 50 نمرې ورنکړي ګورې اوس لیکل کېږي نه لیکل کېږي
نو که 40 ورکړمه لیکل کېږي. یا مثلا په یو دفتر کې کار کوئ پوهېږئ چې ټول معاشات له 1000 نه تر 20,000 افغانۍ پورې دي، اشتباه یو ته 2 لکه اوله نشي، نو بیا به له دې نه استفاده کوئ. په دې باندې پوه شوې. همدا رقم ټیکس لینت که چیرې زه انتخاب کوم، زه ورته وایم چې دغه کالم کې هغه نومونه ورسوه چې تعداد د حروفو یې له 5 نه زیات نه وي. ډیټا ولیډیشن دلته به بیا څه کلیک کوئ، ګورئ ټیکس لینت له 1 نه تر 5 پورې. زه دلته لیکم کابل چې څو حرفه ده؟ 5 حرفه ده. که لیکم چې افغانستان لیکل کېږي نه لیکل کېږي. نو دا و د تاسې د نن ورځې درس. که چیرې غواړئ چې ډیلیټ کړئ بېرته به دلته راشئ چې کلیر، دا به هم کلیر ډیټا ولیډیشن. اوس هر څومره ای لیکل کېږي نه کلیر نشه، بېرته به دلته راشئ چې کلیر ولیډیشن سرکل، دا به کلیک کوئ. نو دا و د تاسې د نن ورځې درس چې ویډیو ډېره طولاني راغله.